صلیخ کورتانه مخکې چې دی هغه ستا پړوس صلیخ کورتانه شاته چې دی هغه ستا پړوس صلیخ کور ستا ښي طرف ته چې دی هغه ستا پړوس صلیخ کورتانه ګس طرف ته چې دی هغه ستا پړوس او ځکه و د مانځه باره کې هم راځي چې کله یو انسان په یو کور کې بالمازه وي یعنی یو کور کې یو بالمازه موجود دی صلیخ کوره مخکې صلیخ کوره وروستو صلیخ کوره ښي طرف ته صلیخ کوره ګس طرف ته د دې یو بالمازه نحوست رسېږي نو ځکه رسېږي دا صلیخ کورونه چې دي په هر طرف دا ستا پړوس په دې کې هغه ستا رشته دار دی که ستا غیر رشته دار دی که هغه مسلمان دی که غیر مسلمان بسم الله الرحمن الرحیم نن انشاءالله په دې مجلس کې پړوسیانو د همسایانو همسایه په حق باره کې به یو څه الله رب العالمین په قرآن عظیم الشان کې چې څرنګه خپل حقوق ذکر کړلي خپل د رشتہ دارانو حقوق د انسان ذکر شوي دي نو هغه ځای کې الله کریم د همسایانو د پړوسیانو د ګاونډیانو حقوق ذکر وبالوالدین احسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل د پلار حقوق د رشتہ دارانو حقوق د یتیمانو حقوق چې الله ذکر کوي ورپسې د پړوسیانو حقوق الله په دې آیات کې الله درې قسمه پړوسیان ذکر کوي والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب عزیزانو د پړوسی درې قسمه اول قسمه پړوسی هغه دی چې ستا رشتہ دار هم دی مسلمان هم دی ستا په پړوس کې دارنګي پړوسی درې حق دي یو حق د مسلمانۍ دی دویم حق د رشتہ دارۍ دی دریم حق د پړوس دویم پړوسی هغه دی چې مسلمان دی ستا په پړوس کې دی خو رشتہ دار دی نو د داسې پړوسی په انسان باندې دوه حق دي یوی د مسلمانۍ حق دی او دویم حق د پړوس دریم پړوسی ستا هغه دی چې نه مسلمان دی نه ستا رشتہ دار دی ستا په ګاونډ باندې اوسېږي ستا همسایه دی د دې پړوسي په انسان باندې یو حق نو موږ تاسو له خپل د پړوس حقوق ادایي پکار پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته جبرئیل امین بار بار راغی او د پړوسیانو د همسایاو حقوق بار بار بیان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي تر دې پورې ما ته په دې خبرې باندې ګمان شو چې الله کریم با یو پړوسی د بل پړوسی په مالی وراثت کې شامل کړي یعنی دومره زله جبرئیل امین د الله په اجازه سره پیغمبر علیه السلام ته راغی او د پړوسی حق بیان پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم جاره څوک چې په الله او د الله پر رسول او پر ورځ قیامت باندې ایمان ساتي نو هغه خپل د پړوسی احترام وکړي یو بل حدیث دی پیغمبر علیه السلام فرمایي کامل مؤمن هغه دی چې د هغه د شر نه د هغه پړوسی محفوظ زما عزیزانو د پړوسی په ماته باندې څه حقوق دي یو مسلمان چې کوم حقوق دي هغه د پړوسی حقوق زما ستا پړوسی کله بیمار شو د هغه عیادت ته تللی زما ستا پړوسی مړ شو د هغه جنازې سره تللی زما ستا د پړوسی په کور کې خوشحالي وه هغه خوشحالۍ کې هغه ته مبارکباد ورکول دي د هغه په خوشحالۍ د هغه په خادۍ باندې ځان خادمن کول دي زما ستا پړوسی ته همسایه ته ګاونډي ته تکلیف ورسي نو د هغه په تکلیف باندې ځان غمجن کول دي مثلا د هغه په کور کې مړی وشو د هغه په غم به ځان غمجن کړي د هغه په درد به ځان درمن کړي د هغه په خادۍ به ځان خادمن کړي نو بیا به ته د پړوسی حق ادا کړې زمونږ پیغمبر څومره د پړوس خیال ساتي وایي چې ته خپل کور ته یو شی راوړې فروټ دې راوړل یا دې سالن راوړو خپل د پړوسی پکې حصه او که ته دومره استطاعت نه لري چې کوم فروټ یو شی تا کور ته راوړل پړوسی را نشي ورکولی نو بیا چې کوم شی خپل کور ته راوړې په داسې شاپر کې تیلی کې راوړه چې پړوسی ونه ویني
نه د هغه بچی وي ولې ستا به استطاعت یي او د پړوسي به دې نه وي ته چې یو شی راوړې د هغه بچی وویني نو هغه ځورېږي هغه به د پلار نه مطالبه کوي چې بابا دا شی ماته واخله او د پلار به یې وس نه وي ستا د وجې نه ستا پړوسي ته تکلیف ورسي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي د دې خبرې خیال کوه په کور کې غوښه پخوي په کور کې یو سالن پخوي او ستا د پړوسي استطاعت نشته او دا هغه سالن خوشبو ستا د پړوسي کور ته لاړه ماشومان خو ماشومان یې هغو ته د پلار د غریبۍ د امیرۍ هېڅ قسمه پته نشته هغه به د پلار نه مطالبه کوي چې موږ له هم غوښه راوړو نو اوله طریقه یې دا ده ته په سالن کې دومره اوبه واچوه چې خپل پړوسي ته هم سالن ولې انسانیت اور همدردي دا ده مسلمانی دا ده چې ته ستا په کور کې څه پاخه شي خپل پړوسي ته یې ورکړه که نشي ورکولی نو په داسې کونه کې کچن جوړ کا چې ستا کور کې څه پخېږي د هغې خوشبو ستا پړوسي کور ته نه رسي چې ستا پړوسي ته په هغې باندې تکلیف نه میلاوي تکلیف په څه میلاویږي چې د هغه بچیان هغې سره ځوري ستا لاس کې فروټ وویني نو بچیان یې ځوري ستا په کور کې ښه سالن بوخ شي خوشبو لاړه هغې سره ځوري نو مسلمانۍ تقاضا دا ده چې زما ستا په کور کې څه پاخه شي هغه ماته خپل پړوسي ته ورکړه علماء کرامو لیکلي چې پړوس صلیح کوره تانه مخکې چې دی هغه ستا پړوس صلیح کوره تانه شاته چې دی هغه ستا پړوس صلیح کوره ستا ښي طرف ته چې دی هغه ستا پړوس صلیح کوره تانه ګس طرف ته چې دی هغه ستا پړوس او ځکه و د مانځه باره کې هم راځي چې کله یو انسان په یو کور کې بېلمازه یي یعنی یو کور کې یو بېلمازه موجود دی صلیح کوره مخکې صلیح کوره وروستو صلیح کوره ښي طرف ته صلیح کوره ګس طرف ته د دې یو بېلمازه نحوست رسېږي نو ځکه رسېږي دا صلیح کورونه چې دي په هر طرف دا ستا پړوس دی په دې کې هغه ستا رشته دار دی که ستا غیر رشته دار دی که هغه مسلمان دی که غیر مسلمان هغه ستا ټول پړوسیان دي ګاونډیان دي همسایګان دي د دې ټولو په ما تا باندې حق دی او ما تعالی د دې خلکو حق ادا کول پکار د پړوس ټولو کې ادنا درجه څه ده پته شته ادنا حق څه دی چې ما تا ورسره ښه نشو کولی بد ورسره نن زما ستا د معاشرې څه المیه ده مونږ چې خپل په پړوس کې یو کمزوری سړی ووینو مسلمانانو وروڼو واورئ دا خبره به غور وکړو ما تا لږې پیسو والی یو او پړوس کې سړی غریب دی او زما ستا نظر د هغه پلاټ ته خړ شو نو هغه سره به بدخویي شروع کړو هغه باندې ظلم شروع کړو هغه ته خلک پوهه کړو خلک هغه تنګول شروع کړي مجبوره شي هغه مسلمان د لکاو ځای په زرګاو ورکړي او د کروړاو ځای په لکاو باندې ورکړي د 50 لاکو ځای په 10 لاکه په 20 لاکه مجبوره شي ما ته منت کوي چې دا ځای واخله زه د دې ځای نه ځم د قیامت پر ورځ به د دې یو خبرې جواب ورکول لازم یو سړي دې ځای ویلو یو د 50 لاکه او تا مجبوره کو خلک دې ورته پوه کړل هغه سره خلک جنگ کوي د خلکو بچیان د هغه بچیان تنګوي ستا په ایما او اشارې مني دا سړی چې مجبوره شو ستا د پړوسه ځي د قیامت پر ورځ به ستا ګریواني د هغه به لاس مسلمانانو د خدای په خاطر داسې نه چې زما ستا د لاسه بل مسلمان ته تکلیف ورسي رسول پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده کامل مسلمان هغه دی چې د هغه د لاس او د خولې د جبې د تکلیف بل مسلمان محفوظ دی نن که زما ستا د لاسه او زما ستا د جبې د وجې نه زما ستا پړوسي په عذاب دی بیا ما ته څنګه مسلمانان څه چې ځان له خوښو هغه بل مسلمان له خوښول پکار ها که ما ته ځان دپاره راحت خوښو سکون خوښو ها ښه پړوس خوښو نو بیا بل مسلمان دپاره ولې نه خوښو ولې دا بل مسلمان الله نه دی پیدا کړی ولې دا بل مسلمان په دې سینه کې زړه د غوښې نه لري ولې دا بل مسلمان سکون راحت نه غواړي چې څنګه ځان دپاره یو شی خوښو داسې بل مسلمان دپاره پکار وي راشه په خدای خپل شه څنګه چې په ځان یې داسې پکار څه چې ځان له خوښوي مسلمانه هغه بل دپاره خوښ نو دنیا به دې هم ښایسته وي دلته به دې هم عزت برقراره شرافت به دې هم برقراره په دنیا کې به درله هم الله د سکون د چین والا زندګي راکړي او د مرګ وروسته به د حساب کتاب اسان الله کریم دې ماتا ته د هر مسلمان قدر کولو توفیق راکړي خصوصا خپل د پړوسیانو خپل د ګاونډیانو خپل د همسایو خیال ساتلو توفیق راکړي ولې دا ډېر قریبي انسان ته د دو غم او خادي ماتا سره یو ځای او خصوصي په کراچۍ کې چې سړی اوسېږي څوک د یوې صوبې دی څوک د بلې صوبې دی څوک مهاجر دی او څوک انصار دی
دې ځای کې خو ټول وروڼه خویندې پکار دي لکه څنګه چې مدینې ته مهاجرین راغلل او انصار او مهاجرین د وروڼو غوانې ور اوسېدلل داسې نن مسلمانانو له د وروڼو غوانې د انصار او د مهاجرینو په شانې یو ځای ناسته ولاړه پکار ده یو ځای خپله غم خادي پکار ده یو ځای خپله ورورولي پکار ده الله کریم دې موږ د قرآن عظیم الشان په قوانینو باندې پابنده کړي او د رسول پاک صلی الله علیه وسلم د مبارکو طریقو مطابق ژوند کولو توفیق راکړي